زما نوم اپوروا دی او زه زده کوونکی یم. زما پوښتنه دا ده چې مسلمانان په ورځ کې 5 وخته لمونځ کوي او په هر 5 وختونو کې دوی اودس کوي. په ټوله نړۍ کې ډېر خلک دا اودسونه دا شان کوي. نو څرنګه چې د اوبو ستونزه ده، اوبه ډېرې زیاتې کمې دي، زه دا فکر کوم چې مسلمانان په دې طریقه باندې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کوي. ولې د لمانځه نه مخکې اودس کول دا ډېر زیات ضروري دي؟ زما خور یو پوښتنه وکړله چې مسلمانان په ورځ کې 5 وخته لمونځ کوي او د هر لمانځه نه مخکې دي اودس کوي. بیا کله چې موږ اودس کوو، موږ دا د اوبو سره کوو. په ټوله نړۍ کې د اوبو کموالی دی، نو کله چې په ورځ کې 5 ځله اودس کوو موږ ډېرې زیاتې اوبه ضایع کوو. بیا نو ولې اودس کول دا ډېر زیات ضروري دي؟ ټول نه اول زه به د اودس په اړه خبرې وکړم او بیا یې د ضایع کېدو په اړه خبرې وکړم. الله په سورة مائده 5 نمبر سورت کې 6 نمبر آیت کې فرمایي چې تاسو باید د لمانځه نه مخکې اودس وکړئ او تاسو باید خپل مخ، لاسونه او څنګلې ووینځئ، خپل سر باندې مسح وکړئ او خپلې پښې ووینځئ. دا شرط دی ځکه چې موږ غواړو هر کله چې د خپل الله تعالی عبادت کوو، موږ غواړو چې پاک اوسو. که زه تاسو ته ووایم زما خورې د الله رسول ویلی دی یو ځل یو سړي په بهیدونکي سیند کې اودس کوو، نو د الله رسول ویل په کومه طریقه چې ته اودس کوې ته اوبه ضایع کوې. نو هغه سړي وویل ای د الله رسوله، زه په بهیدونکي سیند کې اودس کوم، زه څنګه اوبه ضایع کولی شم؟ نو د الله رسول ورته وویل حتی په بهیدونکي سیند کې هم اوبه مه ضایع کوئ هیڅکله هم، ځکه چې تاسو به ډېرو اوبو باندې کله د اودس کولو باندې عادت شئ، حتی چې کله تاسو په کور کې کوئ تاسو به بیا هم ډېرې اوبه ضایع کوئ. نو د اوبو ضایع کول د اودس په وخت کې هم د ډېرو اوبو کارول د اسراف او غلط کار دی. کله چې تاسو ګورئ د اودس لپاره، خورې تاسو زما ځواب اورئ که نه؟ هو زه اورم. زه غواړم پوښتنه درنه وکړم، آیا تاسو هر ورځ حمام کوئ؟ هو. د اودس کولو لپاره تاسو کولی شئ چې یوه حصه اوبو سره اودس وکړئ، یوه حصه صرف لږې اوبه. سمه ده. او ما دا ډېر ځله کړي دي، په خاص طور کله چې زه سفر کوم یوه حصه اوبه باندې زه اودس کوم، لږې غوندې. د 5 وخته اودس لپاره دا په 5 حصو کې کیږي، تقریبا د ټولو دپاره 1 لیټر اوبه پکاري. خورې تاسو چې حمام لپاره کله ځئ نو د 100 لیټر اوبو ضرورت به وي تاسو ته. هیڅکله نه دی انډو د شرټ. تقریبا 1 بالټی یا 1 سطل، 2 سطله، 1 سطل کافي ده. د 1 سطل اوبو معنا 15 یا 20 لیټر اوبه. نو زه به تاسو ته ووایم چې دومره اوبه ضایع کیږي. زه به تاسو ته ووایم چې هر ورځ حمام مه کوئ، یوازې په میاشت کې 1 ځل حمام کوئ. آیا تاسو به موافق اوسئ؟ نه. تاسو به ووایئ چې وروره بس سمه ده، ډېر وخت خلک 3 سطله یا بالټی یا 4 سطله اوبه هم مصرفوي. وروره زه غواړم پاک اوسم، نو زه غواړم هر ورځ حمام وکړم او زه هم الحمدلله هر ورځ حمام کوم. کله کله زه 2 ځل حمام کوم. نو په همدې ډول باندې کله چې تاسو غواړئ حمام وکړئ تر څو خپل بدن پاک وساتئ، کله چې موږ د الله تعالی په وړاندې عبادت کوو نو موږ غواړو زموږ بدن مهمې برخې دا بالکل پاکې وي. کله چې موږ د خپل خدای او د عبادت په وړاندې ورته راځو موږ غواړو چې پاک اوسو. تاسو څنګه غواړئ هر ورځ پاک اوسئ؟ څنګه چې تاسو غواړئ چې پاک اوسئ، په همدې ډول موږ مسلمانان هم داسې غواړو. د لمانځه نه مخکې موږ غواړو چې پاک اوسو. د دې ترڅنګ موږ حمام هم کوو او که اوبه کمې وي، که تاسو صحرا ته لاړ شئ نو اوبه ډېرې کمې دي. که تاسو انټارکټیکا ته لاړ شئ نو هلته خلک په هرو 6 میاشتو کې 1 ځل هلته حمام کوي، په کال کې 1 ځل هغلته لامبي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي که د اوبو کمښت وي نو لږ تر لږه د جمعې د لمانځه نه مخکې 1 ځل لامبئ. لومړی دا واجب و، اوس دا ضروري دی. لومړی دا ضروري و، اوس دا غوره دی. کله چې تاسو د الله عبادت کوئ په هغه وخت کې پاک اوسېدل دا ضروري دي. له همدې امله زموږ خالق، زموږ خدای، زموږ خالق هغه غواړي چې د هغه په وړاندې موږ پاک اوسو. له همدې وجې نه هغه موږ ته اودس ښودلی دی او د دې ترڅنګ یو ذهني تیاری هم شته دی. زه په خپله وینا کې وایم چې دا د شروع کولو دپاره څه تیاریانې دي. موږ ذهني تیار اوسو، دې دپاره چې موږ ځان ذهني تیار کړو. موږ غواړو چې د خپل خدای په وړاندې عبادت وکړو. دا یو ذهني تیاری دی د اودس د هغې دپاره، او له همدې وجې نه اودس دا واجب دی. خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ډېرې لارې بیا ښودلې دي. فرض کړئ چې تاسو یو داسې ځای کې یاستئ چیرې چې اوبه نشته دی. د الله تعالی د پیغمبر حدیث دی که چیرې اوبه نه وي تاسو تیمم کولی شئ. تیمم څه معنی لري؟ چیرته چې اوبه نه وي تاسو یو ځای خپل لاس په ځمکه باندې کېښودلی شئ او دغه لاس تاسو په خپل لاسونو او په مخ باندې سولولی شئ او ستاسو اودس په دغې طریقې سره وشي. د دې معنی دا ده چې تاسو ذهني تیاری ونیسئ. اوبه نشته، تاسو اوبه نه ترلاسه کوئ، بیا هم تاسو عبادت کولی شئ، تاسو تیمم کولی شئ. خو چیرې چې اوبه وي تیمم بیا حرام دی. که تاسو اوبه ترلاسه کړئ تاسو تیمم نشئ کولی. چې اوبه وي په ځمکه کې د لاس په کېښودلو سره یا په شګو کې او بیا د اودس کول دا حرام دي. موږ دا په قرآن او حدیث کې ګورو. زموږ دین یو پاک دین دی، ماشاءالله دا یو پاک دین دی او په ورته وخت کې موږ د خپل خدای عبادت کوو او لږ تر لږه 15 ځله د هغه شکر ادا کوو. تاسو ممکن دا پوښتنه وکړئ
ولې موږ 15 وخته لمونځ ته اړتیا لرو؟ ځکه که تاسو له یو ډاکټر څخه پوښتنه وکئ چې د ښه بدن دپاره تاسو څو ځل باید دوا وخورئ، کیدای شي هغه تاسو ته ووایي چې 3 ځله دوا وخورئ. په همدې طریقه باندې د ښه روح لپاره، د روح لپاره خواړه، د ښه ایمان لپاره تاسو باید لږ تر لږه 15 ځله لمونځ وکئ. تاسو باید 15 ځله د لمونځ وکئ تر څو تاسو په یاد ولرئ چې د الله امر دی دا کوم چې په قرآن کې ورکړل شوی دی. هو انشاءالله تاسو به په سمې لارې اوسئ. په وینا کې لمونځ د نیکۍ دپاره یو پروګرامینګ دی. هغه لمونځ چې تاسو پروګرام کوي په سمه لاره باندې. زما په یو وینا کې دا ټول ما ویلي دي د نورو ډېرو دلایلو لپاره، ساینس او نور دغه شانتې، کوم چې به تاسو ته دا وښیي چې ولې موږ لمونځ کوو. هیله ده چې د پوښتنې ځواب مو شوی وي. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله